پاکستاني مړه جدا خبره ته د پاکستاني غم راغستی د خپل ځان غم کوله خدای تعالی حساب داره پاکستاني نشته موږ ته وایي ستاسې خویندې وږم ستاسې میندې وږم کنځلې دونه کنځلې ورته وکړي که نه قسم په خدای چې دونه بېعزتي په دې شیا چوک کې زموږ کېږي نه ورته ولې کنځلې کړي ستاسې خویندې میندې وږم ته غاړه څه کوي په دې پاره کې لکه خرو دا پولیس والا मारली मेडिकल अस्पताल चेरता रे रता वही छोड़ लो मेडिकल अस्पताल शनाख्ती कार्ड निकाल लो मा होता है मरीज दे रहा वो मरीज छोड़ लो यार शनाख्ती कार्ड निकालो शनाख्ती कार्ड मैंने उसको पी चिदा वेजिया खुलोजू सर बार मुल्कुन था अब यार तो वापस ना राजू दा कदम गदबला ला रहा था ना शदम दा अखीरन नहीं ला रहा था बार मल तो बोली जो पल मन को ले प्रेजो तो जिंदा की कि तो खुद मन का खुद बोल तो लोग दौले कि नमरून तशे के था तशे तो माता वो जमान छुम और जी चौथ रोज़ माफ तो 5 तारीख माने कराया पूरे की आ कराया बाजार कम देना और कम 6000 रुपए कराया था सही आजाद दे पकारो जी कारो न दलता दे बाद आजाद देन कम दे आजाद है कारिल तो वजी की काम दे के मगो लगदा न वर्ष सादा पता होलेगी खुद माल को दाई दाई अब चना اول انزل ته انټری وکړه وزیر څه شي انټری وکم دا پتا ته دا ویل روانه چې ما انټری تکې پاکستان مریض ته مړ کېدم نه پرې خودم دا ته چې آزاد چیر دی آزاد چیر موږ ته خدای تعالی صدر موږ چې کله پیدا شي موږ چې د آزادي په سرګوندې د لندن د آزادي غم راغستی ما تقریبا کم از کم 61 سال عمر دی ما ته په آزادي په سرګوندې دلیدل کمالدار خبر مالدار سړی وای چې چا خور مور یادې هغه ته خلک وګ دي خو چې غریب سړی د قرآن تلاوت کوي قرآن ته بینه هغه ته وګ نه دي وای دا په ذل لګي مازغه خراب شوی مال بیت المال ته پیسې هغه راوړي دا ډوډۍ او د ډوډۍ راوړي چې کله دغه راوړي دا څه شی وته لکه پالک او پالک ټول شګي لکه شګي کی کنه ډوډۍ راوړي قرآن مې دی چې بس پته نه له 100 ورځې 1500 ډوډۍ عمران خان بدل کو خګر مر وټای راتله خار ته راتله دی کو دا ډوډۍ راځي په ایمانداري خوړې نشه خوري په دې ځای کې نه خري چې کې دې شي دا مزدوران خو مې یقین داسې نه راځي چې د غریبانو سره خپل کرایه دارک نه لګي او کور کې د واړو لکه زما غونې سړی زه په خپله د عمران خان باندې سم عاشق یم خو زه به درنې څنګه لاړ شم چې زه درنې ځم زما بچي به څه خوري وعلیکم سلام څنګه کاکا الحمدلله خیریت څه نوم دی ما نوم شیر خان شیر خان د کوم ځای دیر او دیر څونه وخت دلته بنډای کې یاره 22 کاله مې کېږي بنډای اسلام آباد او چلته کاروبار کوم څه کاروبار کې ټیل ماربل او مار مزدوري کوم نو دا حکومت دغه عمران خان صاحب چې کوم نه په لاهور کې راوته دی وایي دغه کوم څه مرده د حکومت غورځو دا خو خپل کار یې موږ هلته راولګي نه مړو هغه خپل کار چې څه کوي هغه کوي کې موږ کار نشته هغه موږ راولګي نه مړو کاروبار نشته ما وګینه تاسو هر کاروبار په ټپه ولاړ نه موږ ته ورته جناس یو کاروبار په ټپه کاروبار سره شته نه دی دغه زو راځو چې د لکو روپو کار او سړی براته وې 10000 روپۍ واله په 10000 روپۍ د لکو روپو کار کیږي زو راځو دغه سړی ضرور په پته ولګي چې سیډیا ټوله ډکه نه سره مزدورانو نه څو چا کار نشته کاروبار نشته وروره که د لږ روپو کار 10000 به ته وایي 10000 به ته وایي دغه علامه ده وروره خلک ټول په الله چې پشته کړه د خدایریان چې زیر وکړو په لاهور کې او د اسلام آباد کې هم دی نو اسلام آباد کې ولې کاروبار اسلام آباد خو غونډ بند دی که نه اسلام آباد نو څوک کار نه کوي که نه خلک یېرېږي پته نه لګي څه حساب کتاب څوک شته کارونه را باندې بند کړل نو ګران اسلام الله صاحب اسلام آباد خو کلاو دی هر څه پکې چلیږي نه مړه څه موږ خدای زو الله که یو وایي شناختي کارت راوالی بل وایي د ما موټرسایکل کاغذونه راوالی پرون اسپتال ته تلم په اسپتال کې مې نمبر راغسته او دی ما ته وویل که شناختي کارت مال مړی سړی راته مري وایي نه شناختي کارت راواله پرې هغه دې مري به مړ دې شي راته دا ته چا ویلې دا په دغه لاره باندې د شاپیسن مسجد دغه پولیس والان دی ولاړ دا خو راته ویل او دا میډیکل اسپتال ته روان ما مال کاغذونه مې فایل مې ورته وښوده مال دا فایل دی وایي چې بس هغه څه ویل شناختي کارت اول فعل راواله ویل موږ انټري کوم څه شي انټري کوي چې دا ما زه خو څه درنې نه یم روان زه یم اسپتال له روان یم او دا قطر خیر راته په لاهور کې ورن څنګه تعالی هلته انټري کوله نه شناختي کارت ښه انټري راوکړه یو کته ته بل هم راستو هغه نه وانه غسد ما شناختي کارت واغسته د انټري وشول زه هغه پنجابي کو پښتون هغه پښتون بیا ته ولې راونی څه وجه زما موټرسایکل چلاو کنه هغه ما فیروسه ناستو او دا قدا ما خپل باندې طریقه پرونه بل پرون شوی دا کنه زادي میډیکل اسپتال دا پولیس والوں نے تاسو مارلی میډیکل اسپتال چیرته دی راته وای چھوڑ لو میډیکل اسپتال شناختی کارت निकालो ما होते माल मरीज दे रहा था मरीज छोड़ लो यार शनाख्ती कार्ड निकालो शनाख्ती कार्ड मैंने उसको फाइल भी दिया चाहिए दिल का मरीज है इसका ये फाइल है प्लानर डिंगरा सब कुछ मैंने उसको बता दिया फिर भी वो हमारा शनाख्ती कार्ड उसने ले लिया एंट्री किया ना फिर मैं चला गया सकी यार मंगा तो मंग थोड़ा ले रहा पोख का खुद वो इसका बोले यार दा हुकूमत तेरो सके دا په اخر څه کېږي چې داسې د پښتنو سره ظلمونه کېږي کله په دهشتګردۍ کې کله دلته کله په څوک د شناختي کارډ کله موږ په 26 نمبر کې یو ځل به جوړه ننوتلو نو هلته به هم دغه کوه انټري کوه داسې به کېږي چې دا ویزې اخلو زوی سره بار ملکونو ته بیرته واپس نه راځو دغه زموږ د بله لاره راته نشته نو همدغه اخیرنۍ لاره ده نو
بار ملک ته ولې ځو خپل ملک ولې پرېږدو نه کېږي نو ته خو زمونږ خو د ولږې نمبرونه څه شی کوې دلته څه شی ته ما ته وښیه زما نن څومره ورځې دي چوته راوځم ما ته اوس 5 تاریخ باندې کرایه پوره کېږي کرایه به زه رقم ځای نه ورکوم 20,000 روپۍ کرایه ده صحیح ده یو راسه مریض دی د دیله د زړه مریض دی راسه د هغه پنډوم کار پرې خیر څه هغه کله یو اوس مې په هسپتال کې په شپږ نیمې بجې مې نمبر راغی دلته مې اوس شپږ نیمې بجې مې نمبر راغی شپږ نیمې بجې به زما نمبر وي هغې له به زه رقم ځای نه پیدا کوم او چې راشم مزدورۍ د څوک 1,00,000 روپو کار به وي 20,000 باندې وکړه او که نه کوي وایي در باغ وایي اسلام آباد خو آزاد دی په کارو چې کارونه دلته ډېر آباد آزاد دی نه کم دی آزاد دی څه دلته به دې کم دی کې مه ګوره لږ دننه ورشه تا ته پته ولګي اسلام الله پرون په میډیا باندې لګیا او په ټي وي باندې ویل چې نه مړه اسلام آباد ټول ته ما ته په دا خبره د خپل دغه خبره وکړه زه په دغه د شاه فیصل مسجد په روډ باندې روان وم او دغه نه ما تپوس وکړ مې تپوس وکړ په دې دویمه اشاره باندې راتاو شمال صحیح ده ویل چې زه ورته اسلام آباد کچورو سره مخامخ علي میډیکل هسپتال مال صحیح ده بیا مې د پولیس والانو تپوس وکړ مال څنګه کم تر باندې لاټم داسې لاټم وایي څه شی وایي خو راشه ما ته وایي مال وایي د شناختي کارت راواله مال د فایل وینه ښه مې ورته وښود هر څه مې ورته وښود مال ګور دا دغه او چې نه اول دلته انټري وکړه وزیر څه شي انټري وکړم دغه له روانه چې ما انټري ته کې زه پاکستانی نه یم مو ته مې وشناختي کارت رانه واغسته خو کوته ما ته انټري دې کوم موبایل زما بیا هغې نه بعد به زه نه پرېښودم مریض ته مړ کېدم نه پرېښودم دا ته وایې چې آزاد دی آزاد چېرته دی آزاد چېرته موږ خدای تعالی صاحب داره موږ چې کله پیدا شي موږ چې د ازادي په سترګو دی د لندن د ازادۍ غم راغستی او ما تقریبا کم از کم 61 سال عمر دی ما اوس پورې ازادي په سترګو نه ده لیدلې دا ولې څه وجه کېدای شي 14 کاله په سعودیا کې تېر کړل رالم دلته حق یو حل دی 14 کاله په سعودیا کې مزدوري کړم دی پر خپل بچو لپاره د پاکستان د خاطر د خلکو سم په جیرونو کې دی په پاکستان په صد خلکو جګړې کړي شهرونه په ساتونو د خلکو ته کړي او موږ ته به څه خېګړه نه مې اور موږ په کې غر کیو او دغه په کې نشته خان صاحب چې راغلی وه اوس بهتري وه پښتنو ته نه مزدوري وه خانه ښه بهتري وه ګزاره حال موږ د پښتنو به ډېر غټ عزت و کاړي به چا نه چک نه مړی شامل دلته خو راځي چې ورته ولې کنځلې کوي ستاسې خویندې میندې وږم ته غاړه څه کوي په پاره کې لګره خرو څوک ورته وایي دا پولیس والا ولې دا وایي نه ګرو دې کسانو ته پوهېږه ټول ګوله لکه ته شته که نه ټول پاره کې چې ډانګي پسې راغسې وایي ستاسې خور دې کابل دې یو سپین ګیري مابانه په دغه ځای کې ولاړه سپین ګیري مابانه موبایل واغسته په زور باندې پولیس والا تاسې دې لکه چا لیده په زور یې موبایل واغسته او ټچ موبایل جب ته وارته ګاډي ته په مخه باندې په زور ولته دې ته ولې ولاړ دلته دلته پاکستانی مدازګه پاکستانی علاقه ز په کې ولا دا څو پاکستانی مړه جدا خبره ته پاکستانی غم راغسته د خپل ځان غم کوله خدای تعالی حساب دار پاکستانی نشه موږ ته استاد خويندې وګم استاد میندې وګم کنځلي دونه کنځلي ورته وکي کنه قسم په خدای چې دونه بي دې شیا چوک من کېږي نه وروره سیګریټ کو یې سیب د واحد یو نسوار کوم داخله ما ټول به شیر خان ترانو چوک پیجن زه په واحد نسوار کوم وای مړه خو چې قسم بيدتي ولې چوک کې زمونږ کېږي بارنا دې وجه څه کېدای څه وجه خو به وي که نه پښتون خدای پاک بس د سترګو باد تېر کړی دی خلکو زه څه خبره ما ته څه باندې دا بس وجه کېدای شي تاسو مخکې د شکایت ولې نه لګوئ چې دا مونږ ته کنځل 115 دلو کې دلته ډېر میډیا والا راځي هغو ته موږ ډېر هم دغه شان وجړل وم د غټ افسرانو ته پسې لاړو عدالتونو ته پسې لاړو خو څوک څه غوږ نه ګره یار د مزدور خبره سره څوک اوري د غریب سړي خبره سره څوک اوري نه او نو ته څوک غوږ دي نه مالدار سړي خبره که مالدار خبره مالدار سړی وایي چې چا خور مور یادې هغه ته خلک غوږ دي خو چې غریب سړي د قرآن تلاوت کوه ولا قرآن ته بیان هغه ته څوک نږدي وایي دا په زول لګیا مازغې خراب شوي دي نن ته دغه دور دی وروره موږ هم غریب خلک یو دا ټول ته راغونډ شي قسم دی دا کسان دې راته وایي دې کسانو ته په دې کې داسې کسان شته لا اله الا محمد رسول الله یو کس دې راغی ما ته وایي یاره استاده وایي 50 روپۍ رالاکه مال ولې وایي پیالې چې کوم چې مې دېس کوي چې روپۍ 50 روپۍ زما نه غوښتلې دومره غربت دی دلته دونه غربت په دې سیډیا چوک کې قسم دی دا کسان ولې که څه شکر خبره شته که نه دا خلک ټول ولګي نه په خدای مې د قسم ولته به ولګي نه لیوني شوي او دلته وایي د ما بیت المال ته پیسې هغه راوړي دا ډوډۍ او داسې ډوډۍ راوړي چې کله دغه راوړي دا څه شی دی لکه پالک او پالک ټول شګې لکه شګې کېږي که نه ډوډۍ داسې ډوډۍ راوړي قرآن مې دې وایي چې دا بس پته نه د 100 ورځ وایي د 1500 ډوډۍ عمران خان به ته ښه ګرمه روټۍ راتله خار ته به راتله دې که دغه ډوډۍ راځي په ایمانداري خوړی یې نه شي خوړی په دې ځای کې دې نه خري وچه کلکه لږه راوړي داسې خبره ده که نه ها نه سالن د کار چې او چې راوړم د سړي ته وایي ولېنډ کې ودرېږه ته وایې دا زما د بیت المال مال زما خپل حق دی دا وایي د حق خو نه دی ټول مسلمانان انسانانو حق دی که نه او دې داسې راوړي چې ته وایې دا د پلار پخ کوي د پلار لنګر چلېږي داسې بدماشي خلکو ته کوي نور دا څه وایم خدا خبره کسان ټول ټول نه ته پوهېږي ټول به خپل خپل بیان وکړي ډېر زیات ظلم کېږي اسلام آباد یو اقتدار دی اقتدار شهر د خلکو خواهش دا وي چې زه لاړ شم اسلام آباد کې ژوند تېر کړم ډېر غټ ځای خلکو ته کاري او دلته تاسو سره دومره ظلمونه کوي نه اسلام آباد کې خو خبره صحیح ده چې کوم سړي زه مال د حال ورته هغه ټیم تېرولی شي غریب سړی نه شي تېرولی ټیم
ما غریب سړی خو کار خو نه لري اوس لکه ته اوس لاړ شي اوس لاړ شي بل ځای ته لاړ شي تقریبا 1 کروڑ 2 کروڑ روپۍ راوړي اسلام آباد بیا ګرځه کنه یو ځای کله بل ځای ته چکر لګاو زما په شان مزدور لکه دې مزدورانو په مزدورانو په ټیم نشي تیرولی سوال نه پیدا کېده قلنګرو دغه په اساس کې دغه څوک چاره وړو به خورو غني دغه به ولګي ویته بلته نه استي عمران خان صاحب راشي درنه دلته کوي تاسو اوس ورملګری کېږئ یاره زه خو چې کېدای شي دا مزدوران خو مې یقین داسې نه راځي چې د غریبانو سره خپل کرایه دارک نه لګي کور کې د واړو لکه زما غونې سړی زه په خپله د عمران خان باندې سم عاشق یم خو زه به درنې څنګه لاړ شم چې زه درنې ځم زما بچي به څه خوري ما پسې کرایه را روانه ده ما پسې بیل را روانه ده ما پسې 15,000 روپۍ د میاشتې بیل راځي او 15,000 روپۍ زه کرایه ورکوم داسې ماشومانو د سکول پیسونه شي داسې اخوا دېخوا نور شي د ګیز بیل شي نو زه به چې درنې نه ځم د هغه به څنګه ورکوم ماله څوک ورکوي که ته راکېږي به لاړ به شم ولانو او که نه دا خبره که ته دغه پیسې راکېږي لاړ به شم هلته به ناست یم او که نه ګپ نه لګوم मैं खुद इमरान खान की हुकूमत में 14,000 रुपये का इस मकान का दे रहा था अभी मैं 20,000 दे रहा हूँ इमरान खान के दौर में मैं तकरीबन 6 बिल आया था अभी 15,000 16,000 आता है मैं हमारा पिछाए हुए हैं कल दिखा दूंगा आपको 20,000 रुपये बिल आया हुआ है गैस का बिल आता था 1,500 1,600 नहाई 2,000 अभी आ रहा है 7,000 8,000 9,000 इसके बिल ऐसा आ रहा है जो डॉक्टर साहब कह रहे तो मैं तो यहाँ पे जो है सारी चीजें सस्ता कर रहा हूँ वो तो छोड़ो यार वो तो बात नहीं करना वो छोड़ो चलो शुक्रिया